قدر دې د دې ژوند نه حالت شي. یاره قسم په خدای که نه کله کله مې دا اعصاب کار پرېږدي نه اوس ټول راته یو شوي دي، نه زما خبرې ته څوک غوږ ایږدي او نه زما خبره څوک واوري. په داسې کور کې به څوک شپه وکړي. که ما هم تاسو سره شپه وکړله نو ده او د دې نه دا ښه ده چې تاسو مې د لاسه خراب شئ، زه وځم د دې کوره. هلکه کریمه ودرېږه، چېرته دې غلطک روان کړی؟ غلطک کېده ته خبر غلطک زما غلطک دی، ما اغستی دی بس. کېده غلطک کېده ته خبره ته کوم، کېده غلطک. دا بېګاره څنګه کور کې جنجال کړی؟ وروره ما پرېږده ورکوی چې زه وځم دا غلطک دا چېرې وړې ده، چېرته وړې ده؟ ما اغستی دی، زه وړم خرڅوم یې. ته دا په هېڅ قیمت نشي خرڅولی. دې کور شاید همدلته کېده غلطک. غلطک ودروه، ودروه غلطک. څنګه یې وړې خرڅوي؟ د کور شی څوک خرڅوي؟ کېده غلطک، کېده. ګوره وروره دا ما مورد جنجال یې شکایت وکړه دا خالد چې دې ورور هلته بام په سر ناست دی او ها هو کفتر هلته څه خبره ده په تا باندې؟ ما پرېږده چې زه ځم، ما پرېږده. ته ودروه غلطک، ودروه. ګوره وروره ټیک ودروه که نه غلطک، خبره پوه شه که نه، ودروه غلطک. ته د بامو من څنګه که د کفتر بازي کوې؟ ته ولې نه سړی کېږي؟ ته ولې سمېږې نه؟ کور کې دې بېګا لانجه کړې وه، دغه تاپ سره لېږلی یم زه، اوس یې غلطک وړلی خرڅول، څه خبره ده؟ ګوره وروره خبره درته وکړم، په بامونو باندې کوتر یې لزوم که هر څه کومه، خو تاسو نه مې نه پیسې غوښتې او نه مې درته سوال کړی دی. ما خپل ژوند ته پرېږدئ، خدای او قرآن ته وګورئ، ټول راته یو شوي یاستئ، په ما ژوند ناسور کړی دی. ما پرېږدئ، دا زما غلطک. تا ته موږ ژوند ته پرېږدو، ژوند خو خلک سم ژوند کوي. ته کله دې په کور کې لانجه شروع کړې، ها هو دې شروع کړې، په بام وخېږې، کله دې چرګ په غېږ کې نیولی، چرګان به جانګر، څه خبره؟ بس صحیح دی، زه ورکوی دا کور درته پرېږدم اچار دی. ګوره وروره ښه دې ونه کړ، ګوره ښه دې ونه کړ. ګوره بل ګزار خبره خو پوه نه شوې، د دې مخې نه مې پلشه. ګوره غلی شه، سم ودرېږه. ګوره بل ګزار ونه کړي. ګوره بل هم درباندې ګوره قسم په خدای وروره بیا دې وامه، ګوره بل ګزار ونه کړي. پوهېږې هغه به بیخي په خبره باندې نه پوهېږي. لا حول ولا قوة انسانیت دې بیخي هېر کړی. خدا په کار کې خود احساني نشته دی، ښه کاریګر سړی او ښه په اخلاص کار کوي، خو تا کې دا یو مشکل دی چې مخې سره احساساتي کېږي، حوصله نه لرې. ګوره او بله ورځ د خالد سره هم جنګ وکړه، تېره ورځ د هغه بل همسایه سره ګوره دغلته راغی کار یې کوه، هغه سره د جنګ وکړه. ولې؟ ټیکهدار صاحب خبره داسې ده چې کار د هر چا کاري، زه خپل هغه معاش ځان ته حلالوم، ښه په زړه کار کوم. دا زیات چینګ پینګ دغه سیلې ما سره نشته دی چې دا زیات ښه ورته ویم چې زما نه ځان ساتئ، ما سره کار مه لرئ، ما خپل کار ته پرېږدئ، خپل کار کوم. خو دا چې په خبره نه پوهېدو ما هم اعصابو کار پرېښود، ښه مې وډبو. ګوره یو خو زه تا ته اریان پاتې یم، کاریګر سره ستا جنګي، ګاونډي سره ستا جنګي، مشر ورور سره تا جنګ کړی، نن 15 ورځې کېږي چې دلته راغلی، تر اوسه تا یو زنګ کور ته ونه وهه. په مشر ورور تا دلته وي چې ما پې ګزار وکړه، یو دوه ګزاره در باندې هغه کړي دي، بل ګزار پې تا کړی دی. مشر ورور د پلار حیثیت لري، تا ولې په مشر ورور ګزار کوو؟ ګوره ټیکهدار ماما، هغه د کور خبرې وې او بس یوه قیصه وه تا ته ما وکړله او هماغسې پاتې شو. زه کوم ورور ته زنګ ووهمه؟ کوم مشر ورور؟ د چی مشر ورور؟ هغه مشر ورور چې په ځای د دې چې په ما باندې د شبقت لاس کش کړي،
وی وهلم او په وهلو کې نور حوصله زما اعصابو کار پرېغوستو ما هم په ګزارونه وکړل او ترېنه راووتم تر ننه یې بېرته راپسې یو زنګ نه دی والی چې وروره مړ یې ژوندی چېرته یې چېرته نه زه څنګه ورته زنګ وواهم ګوره هغه مشر دی هغه په کور کې مسؤلیت لري ټول کور ور په غاړه دی ته خو ورلکه جره سړی ته باید چې هغه سره په کور کې کومک وکړې په سودا کې او بیا مشر ورور خو ما درته بیا مې وي چې د پلار حیثیت لري بیا هغه به په تا ګزار هم کوي تا ته به کنځل هم کوي تا به د کور نه هم شړي خو مشر دی تا څنګه په هغه ګزار کوو ستا لاس نه ماتېده چې تا په مشر ورور باندې ګزار کوو دا نن که په تا سخته راله ګوره دغه نن ته ورته زنګ ووه چې هغه تا ته به هغه ساعت حاضرېږي و که نه هغه ورور او ما ته حاضرېدل بلکل به حاضرېږي درته هېڅ امکان نه لري امکان نه لري او که دا اوس مې درته وښوده راکړه نمبر یې ماته چې زه ورته زنګ ووهم ته بیا ګوره چې دا ګوره خلک په خپو باندې یا به په سر درته را روان وي مشر ورور دی بیا هم راکړه نمبر یې ماته چې زه ورته دا اوس زنګ ووهم ټیکهدار ماما دې خبرو نه تېر شه خالي پرون چې مې کوم نفر والی دی هماغې نه برته بخښنه غواړم بس زه په ځان پوه نه شوم خو ما مشر ورور ته زنګ مې ووهه هغه زه پېژنم ګوره هغه نه بخښنه غواړي چې پردی سړی دی او خپل دی چې مشر ورور دی او تا هم پې ګزار کړی د هغه نه بخښنه نه غواړي راکړه نمبر یې ماته زه ورته زنګ وهم زه دغونه ورته یم چې ستا دا ورور دلته په شفاخانه کې دی یا مریض دی ووایه نمبر یې راکړه ماته زنګ ورغی سلام علیکم او وروره جبار یې او جبار یم او یاره وروره دغه کشر ورور دی دلته تقریبا د 15 ورځې شولې همدلته ما سره کار کوي خو لږ حالات یې خراب شوي ښه خدای ما ورور لږ داسې مریض غوندې دی مالې که ته نه 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 ورخطا مه راځه راشه او راشه صرف راشه یو دفعه دلته راشه او په خیر اوسې سلامت اوسې صرف زنګ مې ورته و په زنګ کې هغه څونه ورخطا و اوس به تا ته معلومات وشي چې مشر په کشر څونه شفقت لري او 4 موټره خښته او یو موټر ریک او جغل کې یو موټر جغل هم راولېږه او زر عجل راوړه چې مردکاران بیکاره دي ګلکار هم بیکاره ناست دی ماما زنګ تا وهلو کریم چېرته دی کریم چېرته دی ته څوک یې دی کریم ورور جبار یې ورور جوړ په خیر جوړ په خیر کریم شته ته راځه دلته کښېنه څنګه دی ژوندی دی ژوندی دی ته خو دلته کښېنه ته راشه اوس ته راغواړم دا چېرې دی څنګه دی شته ته دلته کښېنه جوړ دی جوړ دی ته راځه کښېنه دلته کښېنه غمه مړ کړم ولې خبره څه ده ګوره ټیکهدار صاحب زما خو ورور دی په ما ګران دی زړه مې په خوږېږي خالي ورته هغه وکړه چې راشي ویې ګورم چې جوړ دی څنګه دی تا ویلو چې مریض دی او ډېر طبیعت مې خراب دی وجبه ته ورخطا کېږه ما زه درته دا اوس راغواړم دلته بعضې خبرې وې هغه ته ما وویلې هغه ویلې دا ورور زما په کیسه کې نه دی د دې دپاره مې ته راوغوښتلې مال چې زه ورته نارې کړم چې دلته یې خپله وګورې چې مشر ورور تا ته د پلار حیثیت لري غږ ورته وکړه ویې غواړم و کریمه زر یې راوغواړه السلام علیکم تاسو ګوره اوس هم خفه یې که شرمېږې ځان نه سړی جوړ کړه پوه شوې که نه ما خو بخلی ما همغه ورځ بخلی ما په همغه ورځ بخلی څنګه یې مور څنګه ده ټول ښه دي دا شکر دی چې ښه ښه ته ښه یې ښه یم او شکر کور کې خو پیسې کمې نه دي ډېرې نه بیخي هر شی برابر دی تو روغ جوړ یې بس دغه د خوشحالۍ ځای دی پوه شوې ډېر خفه راغلم خو اوس ګورم چې ماشاءالله جوړ تیار یې په ما باندې کومه دغشته جوړه کړې وه چې دی راشي او ما خوشحالول دپاره نو چې ومېل دی ډېر خوشحاله شوم
د ځم کور ته چې کار دې خلاص کو ډایرکټ به کور ته راځې پوه شوې راشه ګوره کرا نغله خپې در باندې ماتوم فکر دې ها کریمه ودې لیده چې ورور ورور وي بېشکه چې ورور ورور وي له تا هم ډېره مننه په خیر اوسې